طالبان او چین د خپل جوړجاړي په ترڅ کې د یو بل په جنایتونو باندې سترګې پټوي. داسې ښکار چې طالبان په سینګیانګ کې په میلیونونو مسلمانانو باندې روان ظلمونه له پامه غورځوي، په داسې حال کې چې بیجینګ د طالبانو د اورپکي ایډیالوژي او د حکومت د نسکورولو لپاره د هغو د هڅو په هکله لږ څرګندونې کوي. کابل، طالبان او چین په ښکاره داسې یو اتحاد جوړ کړی چې دواړو د یو بل په تیرو د نه منلو وړ جنایتونو باندې سترګې پټوي او د ستراتیژیکو ګټو ترلاسه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د طالبان لخوا په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره یو سیاسي حل ته په رسیدو کې په زیاتېدونکي ډول دغې ډلې په خلوص باندې باور له لاسه ورکوي. طالبان هڅه کوي ترڅو احتمالي متحدین پیدا کړي. پخوا طالبان د وسلو او مالي ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ایران، پاکستان او روسیې ته مراجعه کوله. اوس چې طالبان اورپکي د چین د سینګیانګ سیمې سرحد ته رسیدلي، دغه ډلې ټولې هڅې کوي چې د خپل لوی ګاونډي پر وړاندې د مینې اظهار وکړي، په داسې حال کې چې بیجینګ هیله لري چې د طالبانو مشران د یو ډول ضمانت او ډاډ په توګه وساتي. د چین د کمیونست ګوند مشرانو سره په کتلو سره طالبانو داسې ښایي چې هغوی دې ته چمتو دي چې په سینګیانګ کې د مسلمانانو پر ضد د چینایانو ظلمونه چې د بشري حقونو ادارې او لویدیځ حکومتونه یې نسل وژنه ګڼي له پامه وغورځوي. په ورته وخت کې د چین د کمیونست ګوند ملحدین د طالبانو په افراطي ایډیالوژي او د هغو لخوا د افغان حکومت د نسکورولو په هڅو باندې سترګې پټوي. چینایي چارواکي دغه یاغي ډله په افغانستان کې د یو مهم نظامي او سیاسي ځواک په توګه په غېږ کې نیولې او له هغو څخه یې غوښتي دي چې له ټولو ترهګرو ګروپونو سره اړیکې پرې کړي. بیجینګ اندېښنه لري چې د سینګیانګ او غیور بیلتون غوښتونکي به له افغانستان څخه د موضوع جوړونې مرکز په توګه کار واخلي. د چین لپاره په ځانګړې توګه د اندېښنې ټکي د ختیځ ترکستان اسلامي خوځښت ATIM او د هغه ځایناستې ترکستان اسلامي ګوند TIP سره د طالبانو اړیکې دي. بیجینګ د ATIM او د TIP له شتون څخه په سینګیانګ کې د خپلې ځپنې د توجیه کولو لپاره کار اخلي. په داسې حال کې چې له 1996 کال راهیسې په سیمه کې د هیڅ ترهګریزو پیښو په هکله راپور راغلی نه دی. د طالبانو ویاند محمد نعیم وویل اسلامي امارت چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد د امنیت پر ضد کار وانخیستل شي. هغه وویل هغوی یعنې چین ژمنه وکړه چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې به لاس نه وهي او پر ځای به د ستونزو په حلولو او د سولې پر راوستلو کې مرسته کوي. د راپورونو له مخې برادر بیجینګ د یو باوري دوست په توګه یاد کړ. هدف ته د رسیدلو لپاره وسیله د چین لپاره به په کابل کې د یو باثباته همکارۍ ادارې شتون د افغانستان په لور د هغه د کمربند او سړک د پروژې پراختیا لپاره لار هوار کړي. ریډ سټانډیش د چنګاښ په 13مه د ازادۍ راډیو لپاره په یو مقاله کې ولیکل چې بیجینګ طالبان خپل منزل ته د رسیدو لپاره یو وسیله بولي. په ورته وخت کې طالبان چین ته د نړیوال مشروعیت د یوې لارې او د جګړه ځپلي افغانستان لپاره د پانګونې د یو باوري جریان په سترګه ګوري. په بیجینګ کې د تسینګوا پانتون د ستراتیژۍ ملي انسټیټیوټ کې د څیړنو څانګو رئیس خیانګ فینګ وال سټریټ ژورنال ته وویل طالبان غواړي چې چین ته ښه نیت وښایي. هغه وویل هغوی هیله لري چې چین یو ډیر مهم رول په ځانګړې توګه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته ولوبوي. په استرالیا کې د افغانستان د چارو پوه نیشانګ متوانی IFP ته وویل چې د چینایانو د ملاتړ په جلبولو سره به چینایان وکولی شي چې هغوی طالبان ته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډیپلوماټیک پوښښ ورکړي. هغه وویل دا مهمه ده ترڅو په پام کې ونیول شي چې کله چې نور هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي او له طالبانو سره اړیکې جوړوي دا کار د افغانستان حکومت مشروعیت کموي او طالبان تقریبا یو منتظر حکومت په توګه مطرح کوي. بیجینګ له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره هیله لري چې هغوی به هم په سینګیانګ کې چې بیجینګ پکې په وروستیو کلونو کې د ملي امنیت تر نامه لاندې د اکثریت مسلمانو وګړو د ځپلو او د هغو د څارلو لپاره ډیر ظالمانه سیاستونه روان کړي دي د ویغوریانو د مسایلو په هکله به په ښکاره توګه بېطرفه پاتې شي. په سنګاپور کې د چینایي مقاماتو لخوا ډیر ترسره شوي جنایتونه په ځانګړې توګه د نړۍ د مسلمانانو او په تیره بیا د طالبانو په څیر سختدریځو اسلام پالو لپاره ځوروونکي دي. په دغه جنایتونو کې په سیمه کې له زرو څخه د ډیرو امامانو او دیني عالمانو مستبدانه توقیف، د شاوخوا 14,000 جوماتونو ویجاړول او په مسلمانو ښځو باندې سیستماتیک جنسي تیری شامل دی. طالبان چې ځانونه د اسلام مدافعین بولي دې ته حاضر ښکاري چې د مناسب قیمت په مقابل کې د مسلمانانو په وژلو او غلامولو باندې سترګې پټې کړي. د طالبانو وایان سهیل شاهین IFP ته وویل یاغیان غواړي د نړۍ ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. هغه وویل هر هیواد چې وغواړي زموږ قانونه راوباسي موږ ورته ښه راغلاست وایو.
موږ به د پانګونې لپاره ښه فرصت برابر کړو. هغه له وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویل که په چین کې له مسلمانانو سره څه ستونزې وي په دې کې شک نشته چې موږ به د چین حکومت سره خبرې وکړو. طالبانو چین ته مستقیما یا په سیمه کې د یاغیانو د یو لوی ملاتړ کوونکي او د بیجینګ د نږدې متحد پاکستان لارې د پانګونې او اقتصادي ملاتړ د یو مهمې سرچینې په سترګه ګوري. بیجینګ په 1998 کې د طالبان د یو بل پلاوي کوربتوب وکړ او د روان کال په لومړۍ کې چین د سولې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. خو په لیبر د بروکسل پانتون کې د سیاسي چارو یو بل پوه تیری کلینر وویل د پاکستان لارې یاغیانو سره د پردې تر شا اړیکې ډېرې پخوانۍ دي او چین ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې په خپلو پروژو باندې د هر ډول ترهګریز برید مخه ونیسي. په دغه پروژو کې له کابل سره نږدې د عینک د مسو لوی کان هم شامل دی چې یوې چینایي کمپنۍ په 1980 کې د یو غټ عاید لرونکي بالقوه امتیاز په توګه ترلاسه کړ، لیکن کارونه یې د جنګونو له امله له اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلي دي. خو په سنګاپور کې د ننګیان د ټکنالوژۍ پوهنتون د ترهګرۍ چارو شنونکي روحن ګنارات نه وویل ښایي طالبان به ښه ګاونډیان ونه وسي. هغه وویل ډېر احتمال شته چې هغوی د غیوري اروپا ملاتړ بیا پیل کړي، په ځانګړې توګه اوس چې د هغو جنګیالي ګڼ شمېر غواړي له روسیې څخه افغانستان ته راستانه شي. ګنارات نه له وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویل د هغوی اصلي قربانه طالبان ول، هغوی په خپلو کې ډېرې نږدې اړیکې لري. هغه ویل د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به طالبان هغسې شي چې پخوا ول، ځکه د طالبانو په ایډیالوژۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په یو تفریح ځای بدل شي چې دا ټول بهرني ترهګر ګروپونه به پکې ویرونکي حضور ولري. ولسمشر اشرف غني په نړیواله ټولنه باندې ټینګار وکړ چې د یو سیاسي حل لپاره د طالبانو او د هغوی د ملاتړ د تمایل پر روایت باندې بیا کتنه وکړي. هغه د زمري په اومه په کابل کې په یوه وینا کې خبرداری ورکړ چې د مقیاس ځای او وخت په حساب موږ له یو داسې یرغل سره مخامخ یو چې په تېرو 200 کلونو کې ساری نه لري. هغه ویل دا د شلمې پېړۍ طالبان نه دي بلکې د بین المللي ترهګرو شبکو او د